نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوال سید اکرام سعیدی دی او زه روزالدین حق پرستی په بلبل اپلیکیشن شپږمه برخه درته وړاندې کوم. د مدینې په یاد کې مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. کله چې د اسرب تبو مهاجرین پسې واخیستل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د مکې په یاد کې شعرونه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو، وی ویل یا الله مدینه موږ ته محبوبه جوړه کړه، موږ ته د هغې مده او ساه کې برکت واچوي او ته بې جحفې ته نقل کړې. هسې هم د مجنه او شام یادونو بلال رضی الله تعالی عنه خفه کړی و. د مکې د وښو ارمان یې کړی و. څه موده داسې هم راغله چې مدینه لکه د زغرې حفاظتي کلا او دارالخلافې په توګه ټول امت ته محبوبه جوړه شوه. د حبیب د ښار مقامونه د باران شیبې سړی مجبوروي چې خیال ته ولاړ شي. کاش واحد امت وی، پولی نه وی، له ختیځ او لویدیځ د رب بندګان د دې د یار لیدو ته راتللی. که قاضي یحیی له اندلس د دې ښار ماښامونو ته پناه راوړه، نن یې په لاره کې ولې دیوالونه ولاړ دي؟ که امت د چین د دیوال تر اتلانتیکه واحد جسد و، نن ولې تجزیه شوی دی؟ د دې واحد جسد ګریوان چا پاره کړ؟ شاید د دې ښار ماښام هم د هغو قافلو په یاد کې ژاړي چې له اندلس تر ابلیس، هند او ماوراء النهر څخه راتللي. که اویس رحمه الله له قرن نه راتللو، د دې ښار په دروازه یې عمر الفاروق رضی الله تعالی عنه ښه راغلاست ولاړو. که امام ابو حنیفه رحمه الله له کوپې دلته راتلو، د دلایلو په طول پسې یې امام مالک رحمه الله تله ګرځوله. که شامل له داغستان راتلو، د راحت ساه یې دلته واخیستله. د مدینې ماښامونه زرګونه کیسې لري. د ویدا کنډو په خپله سینه کې زرګونه د خوف او رجا کیسې لري. هغه ماښامونه به څنګه و چې د قیصر او کسرا سره د جګړو په انتظار به دلته تېرېدل. عمر رضی الله تعالی عنه به کله بهر راووته، د شام او عراق په لور به یې کتل چې کله به د قادسیې، یرموک، اجنادین او نهاوند د فتح زیري واوري. نن هم د مدینې ماښام د ماضي په یاد کې ژاړي. د رسول ښار، د خلفای راشدینو ښار، د امام مالک رحمه الله ښار او د بقیې د نیکانو ښار څومره لوی مناقب لري. د احد ماښام اوس هم د تکبیر زمزمې غږوي او د شرک شعارونه خاندي. احد ماښام اوس هم په حمزه رضی الله تعالی عنه ډاډه دی او په سینه کې یې ځای ورکړی دی. د نبوي مسجد ستنې اوس هم د سمامه بن یاسال او ابو لبابه یادونه ساتي او توبې هدایت کیسې غږوي. د مدینې زوړ نوم یثرب و. یثرب د سام بن نوح د اولادې څخه و. په یثرب لفظ کې د ملامتیا معنا پرته ده، ځکه خو نبي علیه السلام دا نوم په مدینة الرسول بدل کړ. د مدینې نور نومونه طیبه، طابه، مسکینه او داسې نور دي. په احب البلاد الی الله کې مدینه ستر مقام لري. راځئ اقصی وپېژنو. کله چې د اقصی نوم ذکر شي، سمدواره مو ذهن ته زیړه طلایي ګنبده ودرېږي. موږ فکر کوو چې اقصی گویه همدا ده. دا طلایي ګنبده قبة الصخره بلل کیږي. دا د اقصی د حرم یوه برخه ده. اقصی لوی حرم لري چې فرعي مساجد هم پکې شامل دي. هر مسجد ځان سره جلا کیسه لري. جامع القبلي، د براق مسجد، قبة الصخره، جامع النساء او د المغاربه مسجد، د دې ټولو مجموعي نوم مسجد الاقصی دی. دلته د ځینو ذکر کوو. قبة الصخره د زیړې طلایي ګنبدې مسجد. اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې د دې مسجد انځور ډیر پورته کیږي. دا د نړۍ مشهوره آبادي ده. د دې مسجد په انګړ کې هغه ډبره شتون لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې اسمان ته پورته شوی و. قبة الصخره مسجد عبدالملک بن مروان جوړ کړی و او د دې په آبادۍ کې د ستر محدث رجا بن حیا رحمه الله لاس هم و. همدارنګه یزید بن سلام هم د دې په معمارانو کې شامل دی. دوهم، د تورې ګنبدې لرونکی مسجد، مسجد العمري. د دې مسجد ته مسجد القبلي هم وایي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې جوړ شوی دی. اوس مهال تور رنګ لرونکي ګنبده لري او دوهم ستر مقام لري د اقصی په انګړ کې. دریم، د پخواني اقصی مسجد. دا مسجد د جامع القبلي لاندې واقع دی. اکثره بند وي مګر د ضرورت مهال خلاصیږي. دا جماعت هم امویانو جوړ کړی دی. څلورم، د براق مسجد. په دې ځای کې نبي علیه السلام د معراج پر شپه براق تړلی و. دې ته دوهم مسجد النبوي هم وایي، ځکه په یو روایت کې دي چې جبرائیل نبی علیه السلام ته وویل ډیر زر به دلته یو مسجد جوړ شي. اقصی نور مساجد هم لري. اقصی د نړۍ دوهم زوړ تاریخي حرم دی. ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه وایي ما نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله کوم مسجد اول جوړ شوی دی؟
هغه راته وویل مسجد حرام. بیا مې وویل بیا کوم مسجد؟ ویې ویل د اقصی مسجد. داسې روایت دی چې د دواړو ترمنځ 40 کاله فاصله وه. دې ته بیت المقدس هم وایي ځکه درې واړه آسماني ادیانو نصرانیت، یهودیت او محمدي امت ته دا ځای مهم دی. ټول ته دا ځای مقدس دی. په تورات کې دې ته پاکه ځمکه او د متقیانو سره واده شوې ځمکه نومونه بلل شوي وه. د یهودو په اند هیکل سلیماني دلته آباد و. وروسته زمانه کې به دجال راځي او بیا به هیکل سلیماني آبادوي. دا زیړه ګنبده به ورانیږي او له سره به دا یهودي آبادۍ عملي کیږي. دا د یهودو فکر او خیال دی. د عیسویانو په اند عیسی علیه السلام دلته خاپوړي کړي دي او ستر صلیب هم تر ډېرې زمانې پورې دلته و. دلته کنیسة القیامه په نوم د دوی ستره کلیسا هم آباده وه. مونږ وایو چې اقصی زموږ اوله قبله ده. د معراج سفر له دې ځایه پیل شو. نبی علیه السلام دلته امام العظم وټاکل شو. دا ځمکه به الله جل جلاله اهل حق ته ورکوي او له دې دفاع د امت شریکه قضیه ده. امت یو جسد دی. د هر قوم سره مینه پکار ده. مونږ به ولې عرب نه خوښوو؟ ځکه چې سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم ټول عرب وو. مونږ به ولې عجم نه خوښوو؟ په داسې حال کې چې بخاري او مسلم عجم وو. مونږ به ولې کردیان نه خوښوو؟ په داسې حال کې چې صلاح الدین ایوبي کرد وو. مونږ به ولې حبشیان نه خوښوو؟ په داسې حال کې چې بلال بن رباح رضی الله تعالی عنه حبشي وو. مونږ به ولې بربریان نه خوښوو؟ په داسې حال کې چې طارق بن زیاد بربري وو. مونږ به ولې ترکان نه خوښوو؟ په داسې حال کې چې محمد الفاتح رحمه الله ترک وو. زموږ تقلید د اروپا ځوانان به په دې هڅه کې وو چې په لباس او عاداتو کې ځان عربو ته نږدې وښیي. دوی به په دې فخر کاوه چې څنګه تر یو بل ښه عربي ووایي. جسد وو خو روح پکې نه و. د قرطبي د کوڅو په یاد کې انځور یې ولیده، پرې ښه ولګېده. ویې ویل ښکلې کوڅې دي، خلک به یې هوښیار وي، د لارو ګلان، څراغونه، رنګین ماحول، خو د مهذبو خلکو دود دی. ما یې خبره پرې کړه. ومې ویل دا کوڅه پېژني؟ پر موږ خو کله د جلال او کله د زوال توپان لګېږي. خپلې کوڅې مو هم د یاده وځي. دا هماغه کوڅې دي چې شیخ سعید یې صفتونه کول. د زهرا ماڼۍ، د قرطبي مسجد ته همدا کوڅې ورغلې وي. تا وویل خلک به یې هوښیار وي. هو، دا کوڅې او دیوالونه هم هوښیار دي. کله چې بغداد د اعتزال په پیتناخته و، یو چا د قرطبي کوڅو ته ولیکل که یو لاروی د هسې دیوال ته تکیه شي هم د علومو یوه برخه به د ځان سره راوړي. زما له سترګو اوښکې روان وې. ویې ویل د جلال په کیسو خلک فخر کوي، ژاړي نه. هغه سم وویل ما به نه و ژړلي. زه یو جسد ته ژړېدم چې روح پکې نه و. د قرطبي مسجد ته ژړېدم چې اذان پکې نه و. زه یو څراغ ته ژړېدم خو علوم پکې نه و. زه یاسمین ته ژړېدم خو د دمشق رنګ پکې نه و. ما ته د مسجد هغې لوړې منارې پیغور راکاوه. ابن رشد او ابن عبدالبر له ګریوان نیولی وم. له ما یې پرونۍ قرطبه غوښته خو په لاس کې مې هېڅ هم نه و. سر مې ټیټ واچوه. روان شوم. په زړه کې مې وویل دا به د غازي بن قیس کوڅه وي، هغه چې له کلونو وروسته قرطبي ته راغلی. چا ترې د بغداد، چا ترې د دمشق، چا ترې د حجاز کیسې اورېدلې. د هغه په تخر کې کتاب و. دا کتاب هر څه و. د حجاز برکتونه، د دمشق سیاست او د بغداد علوم ټول پکې و. دا د موطا په نوم د امام مالک رحمه الله کې مشهور کتاب و. دا لومړی ځل و چې موطا اندلس ته راوړل شو او په دې کوڅو کې وګرځېده. دا کوڅې د موطا په فیوزاتو باندې رنګینې شوې او د قاضي یحیی په څېر قامتونه یې وزېږول. د لارې ډبرو ته مې کتل. ما ویل که زیمنس پادري د موطا کومه پاڼه د سوځېدلو پرېښې وي. د قرطبي هوا مې حس کړه، نه پکې اذان و نه پکې د دمشق بوی. دلته 4 پیړۍ د امام مالک مذهب رسمي مذهب و. پر موطا فیصلې کېدلې. په قرطبي مسجد کې د لوقا، مرقیس او برناباس پاڼې وې خو پر موطا مې سترګې ونه لګېدې. د زهره کنډوالې پاتې وې. پر رخام او مرمرو ګردونه پراته وو. د سرو زرو مجسمې نه وې. آسماني رنګه چت یې نه و او د وخت شارلمان ورته ګوته په غاښ هم نه و. قرطبه یو جسد و، روح پکې نه و. مؤذن و خو اذان پکې نه و. کنډوالې وې خو د حکم ثاني رحمه الله کتابتون پکې نه و. کتابونه پکې و خو موطا پکې نه و. د ابن تاشفین قوم پکې و خو په څلور لارو کې یې سوال کاوه. د مکې په یاد کې به بلال بن رباح رضی الله تعالی عنه ویل کاش په دې وپوهېږم. زه به مکه کې یوه شپه تېره کړم.
زه به د مکې د سرګړو او وښو په منځ کې سملم. آیا زه به کله هم د مدینه چینې ته لاړ شم او کله به د شامه او طفیل په څوکو وګرځم؟ عمر بن حارث بن مرداد جرهمي چې هم کله خزاعه قوم شاړه د یوې غونډۍ مکې ته راوکتل او په تړ موښکو یې وویل: د جرهم وروسته به ته فکر کوې چې د جوحون او صفا ترمنځ انسان نه دی اوسېدلی. ته به وایې د مکې په شپو کې چا هم کیسې نه دي کړي. د نابت د تللو وروسته موږ د هغه سپېڅلي کنډر خدمت کاوه. موږ به د خلیل په دیار طواف کاوه، خیرونه به مو لیدل. زه هغې کوټې پسې ژاړم چې کوترې چاته ضرر نه ورکوي، هغه کوټه امن ورکوي او الوتونکي سکون. د مکې په یاد کې دا شعر تر ټولو پخوانی شعر دی چې یمن کې وموندل شو. دا جرهمي د مکې په مینه کې مریض شو. د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له یوې ګوښې مکې ته راوکتل. په ژړا شو، ویې ویل: مکې مې نه در سره لرم، که دوی نه وې ایستلی زه به له تا کله هم وتلی نه وم. د مکې انځور مو د سیرت په لوړو ژورو ګرځوي. ډېرې کیسې به مو ذهن ته راشي. د اجیاد په لیدو سړی ماضي ته لاړ شي. هغه شخصیت یې سترګو ته ودرېږي چې په دې دښته کې د څو قراتو په بدل کې د خلکو کټې او وزې سره ولې. خلکو امین او صادق بللو. وروسته د امت لارښود شو. د خندیمه غر په لیدو سړي ته د عباس بن عبدالمطلب خبرې رایاد شي. یوه ورځ یې د بانډې خلکو ته وویل: زما وراره نبي علیه السلام د خندمه له غره هم لوی انسان دی. د بطحا د شګلنو دښتو په لیدو سړي ته د یهودي علماو خبرې زړه ته راشي چې یو وخت به یې امیانو ته ویل بطحا به د ځان سره د وروستۍ زمانې پیغمبر راوړي. د خلیفه غره په لیدو سړي ته هغه شیبې ودرېږي چې نبي علیه السلام د فتحې په ورځ په زهران کې ایثار شو او قریش یې له دې غره ننداره کوله. د صفا غره په لیدو سړي ته یا صباحه ناره یاده شي چې ابولهب ډبره په لاس د نبي علیه السلام د ویشتلو هڅه کوي. د ځان سره غړمبېږي او وایي: وراره ورځ دې بده شه، موږ خو فکر کاوه چې ته به کومه مهمه خبره کوې. دا د آخرت، توحید او عذابونو خبرې په دې ارزي چې تمام کنانا، بنو هاشم، بنو عدي، بنو تیم، بنو امیه او بنو محزوم دې ورته راوغوښتل شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ لوړ شي، وایي: فاطمې خپل ځان له اور وساته، زه ستا هیڅ نشم کولی. د خدیجې رضی الله تعالی عنها د کور په لیدو د سړي یاد ته هغه شیبې راشي چې د اسلام په لومړیو کې د دې کور هره ډبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره یوه تکیه وه. دلته به د جنت زیري راتلل. د ثور غار بیا د لوی صدیق د خلوص، غیرت، وفا او ملګرتیا کیسې کوي. د حرا تړي د فطرت د زمانې رازونه راسپړي. د ځوانۍ شپې، د بیت الله ننداري او د رب جل جلاله سره راز او نیاز. دا د مکې انځور دی چې هر زړه ورته میلان لري. تمدن. فرانسوي مورخ ګوستاف لوبون لیکي: د 15 پیړیو په اوږدو کې غرب په خپلو پوهنتونونو کې د عربي تالیفات پرته د تدریس لپاره نور کوم مواد نه درلودل. کله چې د اروپا خلکو لیک لوست نه پیژانده، د اندلس په هر کور کې یو کتابتون موجود و. کله چې اروپایانو ګندګي په کوڅو کې ګزاروله، حمام ورته کفر ښکارېده. د اندلس په هر کور کې مرمرین حمامونه موجود و. ابن کثیر د بغداد د عزت له کیسو وروسته لیکي: هغوی قرآن د سندرو په طرز ویل پیل کړ، د حدیثو علم یې پرېښود، فلسفه پسې روان شول، د شرافت پر علومو یې د صفاحت علوم مخکې کړل. د بغداد ویجاړي د ځینو ګناهونو په اساس وه، ګنې زموږ رب په بندګانو ظلم نه کوي.